دوستانو دا په پېښور کې یو کلی دی چې هلته افغانانو یو بلال نامي شخص ډېر په ظلم باندې شهید کړی دی، مړ کړی دی. هغه په څه وجه؟ په دې وجه باندې چې دغه افغانان درې ورونه هلکانو ته یې دا ویلي دي چې زمونږ پټي ته څارویان مه راولئ، دا زمونږ پټیان خوري. نو هغه درې ورونه تللي دي کور ته، بیا پسې راغلي دي، ډېر په ظلم باندې شهید کړی دی. نو د دوی د کورنۍ له خولې نه اورو، باقي به الله په خبرې چې دا څوک دي، خو دوی یادوي چې دا کابلیان افغانیان دي. نو دوستانو دغه دردناکه پیښه ده او دغه رپورټ سره ګورو. راځئ دغه ویډیو راسره مکمله وګورئ چې د دوی د کورنۍ له طرفه څه ویل کېږي او د دوی کورنۍ څه وایي. دغه ویډیو مکمله راسره وګورئ. کابلیان دي، افغانیان دي، هغوی سره تکرار وکړو، زبانی تکرار. د هغې نه پس هغوی بیا راغل، درې کسه پرې راغل، درې رونه افغانیان، او دې ډېر بې دردۍ سره ووژلو او غټ کاڼي چې کوم دي ادونه غټ بلاکي په هغې باندې په سر باندې دوه درې ګزاره والو. نو چې د موقع نه څه برآمد شو چې کله تاسو سپاټ ته لاړې چې دا کم زبیر دی په څه باندې قتل کړو، څه الله څه داسې تاسو ته برآمد شو؟ ممکن چې موږ لاړو انچارج زموږ انویسټیګیشن سره چې موږ لاړو ممکن موږ ته وینه برآمد شوې ده. داسې موټر یو بلاک دی، دا غټ کوم فوټ پاس والا بلاک نه دی. داسې معلومېږي چې مظلومانو تعداد یو نه دی، یو نه سیوا دي. داسې په بلاک او چې ته به دلته کې د څاروي نه پرېږدې لکه دا میخو والا. نو د میخو والا سره پسې ډېر رنګ وکړو، په هسپتال ته رالم، د یوې خپې ماته په بس کې مړ، بس بیا هسپتال کې ورسره وم. تاله اطلاع درکړه چې خپۍ ماته ده؟ لکه دې خو ماله داسې ډایرکټ نه شو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، زه ستاسو همکار نواز منګل یم. دا مهال چې زه د نوشهره د تانا پبو په حدودو خوش مقام په علاقه کې موجود یم. دلته کې جی زبیر نامي یو ځوان پرون د جمعې په ورځ ډېر زیات د بې دردۍ، د بې رحمۍ، د ظلم جبر سره قتل شو. دا زه اکثر وایم چې د یو انسان قتل خو کېږي په دې دنیا کې، خو چې زمونږ پښتانه خلک چې په کم قسمه وجنه کوي دا ډېر زیات د افسوس سره. دلته کې چې دا زبیر نامي ځوان چې کم قتل شوی دی، د بې دردۍ سره شهید شوی دی، د دې دا ورثان سره موجود دی. ویل کېږي دا چې هغه بیا کاڼو سره، تماچو سره نه بلکې کاڼو سره هغه وهلی دی په سر باندې، او ډېر د بې رحمۍ بې دردۍ سره یې قتل کړی دی. ړومبی دې تاسو الله زړه صبر درکړي. دا راته ووایي چې ستاسو دا ورور عمر څومره او دا د دې دا واقعه څنګه مخې ته راله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما کشر ورور و، زما په 3 نمبر و، زبیر نوم او 24 سال د عمر و. دلته د وابل ټاون سره ښکته یو بل ټاون دی، اقصا ماډل ټاون، په هغې کې دی چوکیدار و. نو په هغې کې چونکې هغه ټاون مالکانو چمن بوټي هر څه کرلي وو، نو دته دا دغه و چې ته به دلته کې د څاروي نه پرېږدې لکه دا میخو والا. نو د میخو والا سره کابلیان دي، افغانیان دي، هغوی سره تکرار وکړو، زبانی تکرار. د هغې نه پس هغوی بیا راغل، درې کسه پرې راغل، درې رونه افغانیان، او دې ډېر بې دردۍ سره ووژلو او غټ کاڼي چې کوم دي ادونه غټ بلاکي په هغې باندې په سر باندې دوه درې ګزاره والو. نو هغې سره د فوتګي وشوه. صحیح ده. ستا دا زبیر ورور هلته په ټاون کې چوکیداري کوله، او د دې کم څیز باندې تکرار وشو؟ دا چې کم د افغانیان تاسو یادوئ درې واڼه، دې ته څه ویل چې دې پټي ته مه راځئ؟ او یو دا چونکې د ټاون حدود و، نو دی به د ټاون حدود ته ننوتل، دی به پکې څاروي سرول، او مالکانو د دې دپاره ساتلی و چې یاره ته به داسې کار کوې چې دلته به دا بوټي خرابېږي، چې دلته د څاروي نه راځي، خو بې زبانه څیز دی، هغوی خو دا نه ګوري چې یاره دا څه دي څه نه دي. نو د چونکې 2-3 ځل دی منې کړي مو، خو بس دی پته نه لګي چې بس زباني تکرار یې معمولي شانتې شوی و، او د هغې په بنا باندې دی بیا راغل، 3 رونه راغل، او دی سره چې کوم دی لاس پې شروع کړل، وال ټکول یې شروع کړل، او دی یوازې و، او هغوی 3 کسانو. نو دې سره بلاکونه یې راویشتل، په سر سره یې پرې والې و. صحیح ده. ته چې موقع ته ورغلې نو څه حالاتو؟ دا زخمي و که نه په موقع باندې چې دې ساتې وتې وه، او دوی څنګه مطلب دا مړ کړی و؟ دې 3 واڼو ورونو کې چې کم تاسو یادوئ افغانیان دي، دې 3 واڼو ورونو د څه کسانو به ورته نیولې وه، څه به چې کم دې کاڼي وغیره به ورته سر له راخلاص کړي؟ او چونکې دا واقعه داسې شوې وه چې دی مخکې چېرته په لرګي والی دی یا په کاڼي والی دی، چې دی بېهوشه شوی دی، نو بیا یې دا ګټه رایستې ده، په دې په سر والی دی چې زه لاړم نو دی وفات شوی.
مطلب دومره تاوتریخوالی ورده نه جی بس دا خو دی تو مې باندې خو څوک دونه غټه خبره نه کوي خو بس دا خو مونږه دا غم جاړو کنه چې ګوره کم از کم دا زموږ وروڼه دي افغانیان دي دلته راشي مونږ ول عزت ورکو قدر ول ورکو او دی په هغې کې بیا مونږ سره داسې واقعي وکړي دغه وکړي نو کم از کم دا څیز نه دی پکار دا خو ګوره خلک یورپي ملکونو ته لاړ شي هغوی هلته پینټ شرټ استعمالوي د هغې مطلب دا وي چې لکه جیسا دیس ویسا بیس لکه چې د یورپ قانون دا دی چې ته به پینټ شرټ کې ګرځې دغه ګرځې نو کم از کم چې یو ملک کې اوسېږي د هغې قانون به فالو کې د هغې په طریقه کار به چلېږي هغې کې به ښه ټایم تېرې الله تاسو زړه صبر وکړي دا تاسو یې خرې دا واقعي مخې ته راله پرون هغه الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي الله دې بس دا دعا به کوو چې زړه صبر دې تاسو له الله درکړي او ډېر زیاته ناګهاني غمجني واقعه تاسو له راله زه خو څه نه په باجي ما پسې دې رنګ وکړو په هسپتال ته رالم د یوې خپې ما ته بابا اس کې مړ بس بیا هسپتال کې اوسه تعالی اطلاع درکړه چې خپې ماته ده لکه دې خو ماله داسې ډایرکټ نشو ویلی که چې دا مړ دی صحیح ده ستا مطلب لورګې په دې باندې جواب دا مې نسل بیمار هم دی جی بیمار هم دی هغه بس د درې واړو افغانیانو چې کم دي د یو ظلم بس ظلم یې کړی نو خدای ورسره وکړي الله تاسو ته صبر درکړي دا راته چې د دې د واده څومره ټایم شوی و د څو بچي چې کم دي هغه یتیمانان شو د دې زوبې دوه بچي دغه شو اورې یو بس اوس ورواله بیماره ده جی او ډېر زیات ظلم یې ورسره کړی دی جی مونږ خو انصاف غواړو چې مونږ ته د انصاف میلو شي او داسې نو پکار دی یو خپه یې ورته ماته کړې وه یو لاس یې وله مات کړی و مونږ ته یې څه ګیله را کړې وه نو مونږ دا نه ومنلې بیا یې ورسره کړی نو څه دغه خو نه و د دونه ظلم نه دی پکار او څو وروڼه و زبیر دي څو زبیر دا پنځه شپږ وروڼیان دي جي چې اورې او دا دوه پکې داسې دي په خوله باندې چاړه رنګې دي اورې خبرې هغه دغه نشي کولی ډېر زیات ظلم د کور حالات هم ډېر زیات خراب دي دا نه اورې جي او بس دا نور څوک دي وروڼې نور څوک شته د زبیر راشه ښه زبیر ستا د ده نه ستا نه مشر و او جی ماله مشر و صحیح ده ته دا څه کار کوې کله یو کار کوم سم کار زما نی کله ګیر کار سره کوم کله رور سره یو کار کوم کله بل کوم صحیح ده ما سم کار نشته دا والد صاحب ژوندی دی نه جی ژوندی نه دی نو کور کې اوس مورکې څه حال دی یو نګه کونډه مور جاړي د ماشومان ته نشي کتی مونږ چا سره هېڅ لانجه نشته زما ورور سره ډېر ظلم زیاتې شو د به لاس مات کړی و د سره ډېر ظلم وکړو دا کسان افغانیان دي او جی ما ورور سره چا سره هېڅ لانجه نشته اوس پورې پولیس څه وکړو پولیس دا کسان ونیولو که او جی ګیر کړي دي نه کسان چې دا کم چا هغه کړی دا خو یې نه دي نیولي که نه دا چې چا ظلم کړی دی دا یې ونیولو نه لا نه دي نیولي دې خو راشئ تاسو پولیس اوسه پورې په دې کې پولیس نه خو الحمدلله مونږ ډېر مطمئن یو هغوی یو ډېر ښه پروسس روان کړی دی دې کې څه ګرفتاریان شوي هم دي او کې پي کې پولیس الحمدلله یو ډېر نن سبا سترانګ دی او انشاءالله چې مونږ ته به انصاف راکوي انشاءالله کې انصاف نه څنګه چې تاسو خیر تاسو ښه تاسو یې ترې جي او زما ورواره دی جي بالکل او مونږ زه دا کلینیک کې وم چې ما په سوال جواب شوم زما نه مخکې زموږ د تارو چوکۍ انچارج عابد خان زما نه مخکې رسېدلی و بیا اشفاق خان هم رابطه وکړه بیا فیصل خان هم رابطه وکړه لکه دې کې دا خبره نه وه چې یاره دا د ما ایریا ده دا ستا ایریا ده نو زموږ عدنان صاحب ډېر ماشاءالله ډېر کویک دی بېګاره سره میلوم شو او انشاءالله سوال جواب هم کړی چې دوا نه هم درځمه نو خدای هلک سره ډېر زیات زیاتې کړی چې لکه هغه دونه ګټ دی چې هغه دې مخکې په کله په سر باندې والی دی بیا راغورځېدلی دی په کوتک باندې بیا دونه ګټ اوچت کړی چې په 2 کسانو خلک نشي اوچتولی دی هغه اوچت کړ او همداسې ولې سر له راخوشی کړی جي دا 17-18 روپۍ د تنخواه ماشون دا 2 بچي دي ډېر زیاتې ورسره کړی مرګ خو شته جي خلاصې خو ترې نشته خو لکه داسې بې دردۍ مرګ زه ناممکنه ونې خبره چې کوم چې تاسو ټولو له زړه صبر درکړي ښه ته یې مالې ښه نو زبیر سره د کم ټایم اخره وخت کم ټایم تا ورسره خبرې یاره بسم الله الرحمن الرحیم زه چې تا ته د زبیر څونه تعریف وکړم نو ډېر کم دی
نشم بیانولی زه دغه ته دغه خبرې چې هغه د مالت کې ډېر د یو د عزت وخت تېر کړ. زمونږ خو یو کور مالت و، ډېر یو مزاحیه هلک و، خو ده سره د حد نه زیات تشدد یې کړی دی. تشدد یې کړی دی، د حد نه زیات تشدد. داسې کسانو تشدد کړی دی چې هغوی له موږ 40 کاله په خپل زړه کې ځای ورکړی دی. ته چې 40 کاله خپل زړه کې چاله ځای ورکړي، نو دی به وجود به تا سره داسې کار کوي چې یا به تا وژني. ټیک ته تا سره د تکرار رالو راشه، ما ته ګیله وکړه، زه ګاونډي متره ته یې ګیله وکړه، رور ته یې ګیله وکړه، چېرې ستا دا واره ستا دا ارزوی ستا دا ګاونډي ما سره دا حساب کتاب کوي، د فقه به مونږ پرې کړی، تا سره بیا سم نه کړل. نو غریب خو چې کوم دی یو پردی ملازم و، پردی ملازم و، چې ځکه تا ته ووایم د ده ترونه یې چې دا ښه نه 2 بچي پاتې شو که نه. دا تره الله دې ورله ډېر وس طاقت ورکړي، د دې به 2 کاله دا بچي وساتي، 3 کاله به وساتي، د دی به څه کېږي؟ تاسو نه دا تپوس کوم، دا تره ترګانې ولې دي خفه کېږي نه، 2 کاله دې وساتي، 3 کاله دې 4 کاله، د خپل بال بچهدار دی. ځکه چې دا ډېره غریبه کورنۍ ده، ډېره غریبه کورنۍ ده. خو بس زه ستاسو په وساطت، ستاسو د کمرې په وساطت الحمدلله زمونږ چې کوم الله حکام دی هغه یې موږ سره ښه پوره تعاون کړی دی. بیا هم ترېنه دا سوال کوو، درخواست کوو ورته چې دې کې دې موږ سره ډېر د حد نه زیات تعاون وکړي، ځکه چې زموږ خو څه وس نشته دی. هغه د الله سره ته او د دې خلکو لارو ته ګورو، بس موږ له انصاف راکړي. جی بالکل ګرانو کتونکو، دې ټیم کې ما سره د پبو تاڼي سب انسپیکټر کوم چې په تفتیش کې دی ما سره موجود دی، سب انسپیکټر اسرار خان. دې سره په دغه واقعي باندې خبرې کوو. اسرار خان دا راته وایي چې پولیس له څنګه اطلاع وشوه د په کومه واقعه کې چې زبیر نامي یو ځوان چې دی قتل شوی دی؟ او جی بالکل، دا خو عبید خان چوکي انچارج تارو چوکي تارو ته اطلاع وشوه. الاقصا دغه چې کوم دی ټاون چې کوم دی هغه کې زبیر نامي کس چا قتل کړی دی. هغه حسب اطلاع موقع ته ورغی او هلته مدیر مقدمه چې کوم دی د هغه ورور جهانګیر خان موقع موجود و، هغه ته راپورټ وکړو او عبید خان دغه په راپورټ باندې د نامعلومو خلاف ملزمانو خلاف مراسله تاڼۍ ته راولېږله او ناشې دغه ته ولېږه هسپتال ته، زبیر مقتول چې کوم دی، او هغه بیا هغې باندې مقدمه درج کړه. فرمان خان زموږ انچارج انویسټیګیشن چې دی هغه هغې مقدمه کې تفتیش کوي. فلحال انشاءالله 2-3 ورځو کې به اخري ملزمان موږ ته ملاو شي او انشاءالله کوشش جاري. دا چې دی کم خلک یادي چې 3 افغانیانو دي چې دا ډېر د بې رحمۍ او هغې سره قتل کړی دي، کې د کسانو په چا باندې داویداري کړې ده که نه اف آی آر نامعلومه کسانو خلاف شوی دی؟ بیان خو فلحال نامعلومه خلاف او کسانو خلاف ته سره د اسلامو ته لغړي او شکوک او شبهات دي او مدیان چې خپل یقین ته ورسي، تسلیت ته ورسي، نو بیا به ان شاء الله داویداري کوي.